د سترګو ښکلا لپاره دغه 5 عادتونه مه کوئ. دا ډیره عامه ده تر څو پورې چې تاسو سترګو کې درد نه وي پیدا شوی او یا مو په دید کې تغییرات نه وي راغلي، تر هغه پورې خپلو سترګو ته پاملرنه نه کوئ. آیا تاسو پوهیږئ چې هغه کوم کارونه دي چې ستاسو په سترګو کې درد رامنځته کوي او یا مو د سترګو دید کمه کوي؟ راځئ په هغو 5 عادتونو خبرې وکړو چې سترګو ته زیان رسوي. لومړی په ملاستې مطالعه کول. که چیرې تاسو په ملاستې مطالعه کوئ نو په دې وخت کې د سترګو د خوبجن کېدو سبب ګرځي او سترګې ته رڼا کمیږي چې په تاسو سترګو خوب راځي، نو دا د سترګو د خرابوالي سبب کیږي. نو د دې لپاره چې تاسو سترګې ښې وي او ښه ډول مطالعه وکړئ، نو تاسو په یو داسې اتاق کې مطالعه وکړئ چې هلته رڼا زیاته وي او خپل کتاب مو په غېږ کې ونیسئ او نېغ کښېنئ. د موبایل زیات کارونه. دا چې موبایل سکرین ډېر کوچنی دی، په دې کې کله تاسو لیکل کوئ دا به هم ډېر کوچنی وي، نو هغه څوک چې ډېر موبایل کاروي د سترګو د خرابوالي سبب ګرځي. کمپیوټر کارونه. ځکه کمپیوټر یو رڼا ده چې سترګو ته ورکوي چې په دې سره دا رڼا زیاته وي، نو شاوخوا برخه رڼا چې کومه ده هغه په دې باندې تاثیر کوي. نو د موبایل او کمپیوټر دواړو کارونه په وخت کې تاسو مخصوص عینکې وکاروئ. هغه کسان چې زیات کمپیوټر کاروي د هغو په سترګو په نظر کې ستونزه وي، نو د دې لپاره چې سترګو کمپیوټر کار سترګې سمې وساتل شي، نو باید د لږ کمپیوټر د کارولو څخه وروسته باید لږه دمه وکړي. د اوبو لږه کارونه. دا چې انسانان زیاتې اوبو ته اړتیا لري، په دې سره سترګې هم زیاتې اوبو ته اړتیا لري. کله چې د ځینو اشخاصو سترګې وچې وي، نو په دې دلالت کوي چې ممکن اوبه یې کمې وي، ځکه کله چې سترګه دا اوبه دي چې سترګه د دې په واسطه غوړه ساتل کیږي تر څو وچوالی او میکروبونو څخه یې ساتي. کله مو چې سترګه وچه شوي اوبه یې کمې وي، نو د دې لپاره زیاتې اوبه وڅښئ او د کم اوبو څخه مخنیوی وکړئ، ځکه اوبه کموالی د ډیهایډریشن سبب ګرځي چې په وجود کې ډیهایډریشن رامنځته کیږي. بل دا چې تاسو مخصوصې عینکې وکاروئ. که چیرې لمر ته همداسې ګرځئ نو د لمر شعاوې یا د رڼا شعاوې ستاسو په سترګې لګیږي چې دا د سترګې د خرابوالي سبب ګرځي. نو مخصوصې عینکې وکاروئ تر څو سترګې مو وساتل شي. نو هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه وي. که خوښه مې لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ کړئ، دا ویډیو در سره شیر کړئ. ویډیو کتلو څخه